پر تا باندې نیوکه کوي، خو ته صبر وکړه د الله رب العزت لپاره. تاسو د رسول الله سیرت مطالعه کړئ، د صحابه و کرامو سیرت مطالعه کړئ، د انبیا علیهم الصلاة والسلام سیرت مطالعه کړئ چې هغوی ته څونه بدې ردې ویل شوي دي، څونه ناوړه خبرې د هغو په شان کې شوي دي، خو هغو بیا هم د الله لپاره صبر کړی. الله دوی ته عزت ورکړی دی او الله رب العزت هغه خلک تباه کړي دي. کیدای شي په ژوند باندې تا باندې د رزق کمښت راشي، په تنګو کې مبتلا شي، خو بیا هم په دې باندې مه خفه کیږه، ځکه هماغه احد ذات خپل ټول مخلوق ته د روزي رسولو دنده پر خپله غاړه اخیستې ده. الله فرمایي وفي السماء رزقکم وما توعدون، په همدې آسمان کې ستاسې روزي هم شته، وما توعدون، او هغه شی هم چې له تاسو سره د هغه وعده کیږي. دا چې د روزي ویشنه د الله په لاس کې ده، نو بیا انسان ولې انسان ته چاپلوسي کوي او د روزي په پلټلو کې تنبلي ولې کوي؟ الله فرمایي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، په ځمکه کې هیڅ داسې کوم خوځنده او ساکښ نشته چې د هغه روزي د الله پر غاړه نه وي. همدارنګه الله فرمایي ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. الله چې د هر رحمت دروازه د خلکو لپاره پرانیزي، څوک د هغې بندونکی نشته، او کومه چې هغه وتړي له الله نه وروسته بیا کوم بل څوک د هغې پرانستونکی نشته، ځکه الله ځواکمن او د حکمت خاوند دی. ستا روزي الله درکوي. کیدای شي چې په ژوند کې ته له تنګې سره هم مخامخ شي، په تا باندې مصیبت راشي، په تا باندې د رزق تنګیا راشي، خو بیا هم په دې باندې مه خفه کیږه. ستا روزي وعده الله تاسو سره کړې ده. د حق دښمنان په دنیا کې ډیر زیات دي، د دین دښمنان په دنیا کې او په ټولنه کې ډیر زیات دي. هغه به تل لپاره د حق په مقابل کې دریږي، او هغه څوک چې د حق دفاع کوي په هغه به نیوکه کوي، په هغه پسې به بده رده وایي، خو الله به بیا هم تل لپاره دوی ذلیل وساتي. او هغه کسانو چې د حق نعره پورته کړي، د حق دفاع یې کړي، الله رب العزت به هغوی ته د عزت ژوند ورکوي، خو په دې شرط چې هغوی صبر وکړي. ځینې داسې عوامل شته چې هغه مصیبتونه سپکوي. اول له الله نه د اجر او ثواب غوښتنه، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، الله صبر کوونکو ته به خپل اجر بې حسابه ورکوي. همدارنګه چې په مصیبت کې نور غمځپلي ووینه. یو شاعر وایي که زما په خوا کې ډیرې ژړاګانې نه وای، نو ما به له غمه د خپل ځان وژلی وای. خپل راسته طرف د خپل چرپ طرف ته وګوره، تر تا پرته څومره خلک پر غمونو کې ښکیل دي. در پیښ مصیبت دې وړوکی وګڼه، دغه مصیبت د دین لپاره نه دی. د خوښیو په مقابل کې پر مصیبتونو خوښي د بندګي ستر دلیل دی. له تقدیر له پیښې تیښته نشته، د هر څه واک د رب العالمین ذات په لاس کې دی. نو که دا مسائل په خپل ذهن کې وګرځئ او پر دې باندې ژبه خلاصه کړي، الله به ستا مصیبتونه سپک پر تا باندې نیوکه کوي، خو ته صبر وکړه د الله رب العزت لپاره. تاسو د رسول الله سیرت مطالعه